فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نمیش داوا که هغه ته د حاضر خلک او هغه نورست رتلن کې د پورا عبرت او د پرهیزګارانو د پورا نصيحت وګرځولا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته وویل بشک الله تعالی تاسو ته حکم کوي چې وغو حلال کړئ. هغه وویل آیت میش مسخره ګرځوي په میش پورې ټوکې کوي. موسی علیہ السلام وویل زه د الله تعالی نه پناه غواړم له دې نه چې زه شم د جاهلانو نه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. هغوی وویل د میش د پورا د خپل رب نه دعا وغواړه چې میش د پورا واضح کړي چې هغه غو څنګه ده. موسی علیہ السلام ویل یقینا هغه وایي چې بشکه هغه یو داسې غو ده چې نه زړه ده او نه ځوانه بلکې د دې دواړې په منځ کې درمیانه حاله ده. نه هغه کور وکړي چې تاسو ته حکم کیږي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هغوی وویل د میش د پورا د خپل رب نه دعا وغواړه چې میش ته بیان کړي چې د هغې رنګ څنګه دی. موسی علیہ السلام ویل یقینا هغه وایي چې بشکه هغه یوه زیړه غو ده رنګ یې تک زیړ دی کتن کې خوشحالوي.